د هیواد د لوړو زده کړو او پوهنې وزارت له لورې په بلخ ولایت کې له نږدې 15,000 کسانو څخه د سویې د تثبیت ازموینه واخیستل شوه. دغه ازموینه د هیواد د لوړو زده کړو او پوهنې وزارتونو لخوا په مزار شریف ښار کې د مدرسو د زده کوونکو د علمي کچې د معلومولو په موخه په لاره اچول شوې وه چې د بلخ ولایت د بېلابېلو مدرسو څخه شاوخوا 15,000 تنو زده کوونکو پکې برخه اخیستې وه. بسط افغانستان به 34 ولایت به 3 مرحله امتحان هستند. دوره عالمیه، دوره عالیه، دوره ثانویه. به عمومی سطح افغانستان طالبا که ثبت نام کرد 50,000 طالب شرکت کرده است. خصوصا به ولایت بلخ که هستند 4,870 نفر شرکت کرده به 3 مرحله. درجه خامسه سند 12 داده میشه، درجه عالیه سند 16 داده میشه، درجه عالمیه که دوره حدیث میگیم فارغ نیست، درجه د اونجا سند ماستر داده میشه. په دغه ازموینه کې ګډونوالو د مدرسو د زده کوونکو لپاره د دا ډول ازموینو د جوړېدو څخه خوښي څرګنده کړه او په دغه پروسه کې د شفافوالي ستاینه وکړه. اساتذه و رؤسا در اینجا بسیار به طرز عمل خوب در اینجا کار کرده هستند، بسیار به طوری خوب و احسن پیش رفته است، بسیار کارهایشان شفاف هستند. بسیار خرسند هستم که همین زمینه امارت اسلامی برای ما مساعدت کرده که ما از طریق همین برنامه و پروسه ان شاء الله صاحب سند 12 میشیم. دغه ازموینه په ټول هیواد کې د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو لخوا په ګډه اخیستل کیږي او ویل کیږي چې په دغه ازموینه کې به څه باندې 50,000 زده کوونکي برخه واخلي.